تازه او له خوشحالۍ ډک خبر د حضرت الله زازي مینوالو ته. حضرت زازي به څنګه وکولی شي چې له ویرات کولې څخه مخکې شي؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د ایران ویب سایټ په حواله د کرکټ نړیوال شهرت آزاد د شلوریزو لوبو درجه بندي خپره کړې ده چې پکې د هندۍ لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلي له 15 مقام نه تر 9 مقام پورې راټیټ شوی دی، خو په مقابل کې بیا حضرت الله زازي له 9 مقام څخه 8 مقام ته ورسته شوی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې حضرت الله زازي له بنگلاديش، زیمبابوې او ویسټ انډیز سره تر لوبه وړاندې 5م نمبر توپ وهونکی و، خو دا چې بنگلاديش او زیمبابوې خلاف درې اړخیز شلوریز سریز کې ښه ونه ځلید نو له 5م مقام څخه 9 مقام ته ولوېده. زازي د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هله بل ګزار هم وخوړ کله چې د ویسټ انډیز خلاف شلوریزو لوبو کې پرفارمنس په زړه پورې نه و. اوس زازي له 9 مقام څخه 8 مقام ته ورسته شوی دی او ویرات کوهلي بیا ډیر زیات پرمختګ کړی دی. ویرات کوهلي د 2019 کال په سر کې په شلوریزو لوبو کې 20 نمبر توپ وهونکی و، خو دا چې د لوبډلو په وړاندې په سریزونو کې ښې لوبې وکړې نو له 20 مقام څخه د 2019 په وروستیو کې تر 15 مقام رامخکې شو. کوهلي د ویسټ انډیز خلاف په 3 شلوریزو لوبو کې د لمر غوندې ځلانده مثبت رول ولوباوه. یوه لوبه کې 4 نسوځېدلې منډې او بله لوبه کې هم تر 88 پورې نسوځېدلې منډې جوړې کړې. د ویرات کوهلي دغه ځلیدلو ویرات کوهلي او د هند کرکټ لوبډلې دواړو ته ګټه ورسوله. ویرات کوهلي د 2020 کال په لومړۍ میاشت کې تر 9 مقام راورسوه او هندي ملت یې د 2 سریزونو په اتلولۍ ونازوه. له ویسټ انډیز څخه یې سریز هم د 2019 کال په ډسمبر کې وګاټه او له سریلانکا څخه یې خپله لوبډلمشرۍ کې د جنوري په 11 د 3 شلوریزه لوبو لړۍ 2-0 په وړاندې وګټله. ویرات کوهلي اوس مهال د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو کې لومړی نمبر توپ وهونکی دی او د نړۍ په 100 توپ وهونکو کې هم د جدول په سر کې راځي. په ټیسټ لوبو کې یې نمرې 928 دي او له سټیف سمیت څخه 19 نمرې مخکې دی. په یو ورځنۍ لوبو کې یې نمرې 228 دي او له روهیت شرما څخه 14 نمرې زیاتې دي. په یو ورځنۍ لوبو کې 2م نمبر توپ وهونکی هم روهیت شرما دی. بل خو افغان لوبغاړي هم بیا له چا کم نه دي. افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر آل راونډر دی. راشد خان په شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر بالر دی او مجيب الرحمن بیا په شلوریزو لوبو کې 2م نمبر بالر دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې بیا 3م نمبر هم ګټلی دی.